بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين د قدر وړ ځان ولا تعالی د کوشتول روغ جوړ سي ایزانو لکه څنګه چې مو 2 میاشتې تقریبا یو نیو میاشت مخکې میټینګ درلود د بعض مشکلات لوجه مو نه شو کولای چې میاشتنی میټینګ په وخت جوړ کو نو بخنه غواړو او بیا ان شاء الله ولزی نوسته به کوخه کو چې هر میاش موږ راشو سلام و عرض ادب دارم خدمت همه ایزان آرزو دارم که رقص صحت برتان داشته باشین ایزان دل مثل که ما هر ماه باید میټینگ داشته باشیم خب بنا به مصروفیت ها ندانستیم که میټینگ های ما ماهانه صورت بگیره بازم کوشش میکنیم ان شاء الله ولزی دا آینده هر ماه میټینگ داشته باشیم نو ایزانو په لومړي سر کې خو ځای لري چې دغه د زموږ استاد د هیواد اخیرنی کوم زلزلې سیلابونه او بعضی مشکلات چې رامنځته شو الله تعالی دې ټولو هر چا چې ژوند لاس ور کړی وي الله تعالی دې هغه ته جنتونه په نصیب کړي هر هغه دوست چې خپلوانو یا دوستانو یا هیوادوالو چې مریض دغه د دوی زخمیان شوي وي هغوی دې الله تعالی دې ورته بیرنۍ روغتیا ورکړي او زه بیا هم ځای لري چې پر تاسې غږ وکړم که چېرته مو مرسته نه وي کړي د مختلفو لارو تاسو کولی شئ چې خپلو هیوادوالو سره د مختلفو لارو مرسته وکړئ حتی خپلوانو سره وکړئ که چېرته بیا تاسو د بعضې نورو مسایلو ته رسیدګي نشئ کولی دا ډېره اړینه ده عزیزانو اجنډا مو تاسو سره شریکه کړې وه او تقریبا 15 نقطې دي د اجنډا په لومړي سر کې به زه د سفارت په اړه بعضې نوي تغییر او تبدیل چې راغلی دی او ورسره موږ کوم لاسته راوړنې لرو دا به تاسو سره شریکوو نو دویمه د اجنډا دویمه نقطه د رفیع الله چکري صاحب په دې اړه خبرې کوي د انټرنیشنل پروټیکشن افیس په اړه ده چېرته چې چکري صاحب او کله ناکله زه هم ورځم ژباړونکي په حیث خپله دنده پر مخ وړي پوښتنې یا بعضې معلومات تاسو سره شریک کړي درېیمه نقطه د اجنډا د افغان اډمیشن پروګرام ده او دا چې احمد ضیا صاحب زموږ دغه مسؤلیت په غاړه اخیستی دی خو د بعضو مشکلاتو له وجې هغوی ته یو څه ایمرجنسي پیدا شوې ده نو زه به په هغې یو لنډه رڼا اچوم او څلورمه او پنځمه موضوع بیا هم د تعلیم چې ډېر زیات اساسي او بنیادي او مهمه موضوع ده د دې په اړه به غږیږو نو وایزانو د تیر مجلس نه په دې خوا د افغانانو سرتاسري شورا په ارلین هیواد کې په مختلفو موضوعاتو او په مختلفو سکتورونو هغه که دلته دي او که یا د وطن خبرې دي څه فعالیتونه هم کړي دي او یا هم څه نوی تغییر و تبدیل راغلی دی شروع به یې د سفارت نه کومه سفارت بیا هم د پخوا په شان لکه څنګه مو چې په تیر میټینګ کې ویلي وو تقریبا که فیصدي لحاظ نه وګورو نو موږ 100% فعال سفارت نن سبا لرو یوه وجه یې همدا ده چې د افغانستان جمهوریت سقوط شو د مرکز سره رابطه نه لري نو تقریبا 100% سټاف او 100% کارونه پر مخ وړي نوي پاسپورټونه بیا هم نشته دی او پاسپورټونه تمدیدوي لکه څنګه مو چې تیر ځل ویلي وو د دې په اړه بیا تاسو کولی شئ چې زموږ کوم یوټیوب چینل چې دی یا سوشل میډیا نور شبکات چې د هغې لارې هلته تفصیلي معلومات ورکړي چې څنګه کولی شئ خپل پاسپورټ تمدید کړي دوه مهم مسایل چې دي یا وی د ریجکشن لیتر ده باز دوستا اگر فعلا ضرورت به ریجکشن لیتر داشته باشه میتونن که با سفارت ارتباط قایم کنن و یا هم نماینده های شورا و یا همچنان شخصا امرای ما ارتباط کنن انشالله ریجکشن لیتر را امکاناتش هست ریجکشن لیتر بر شما میته اگر ضرورت است دیپارتمنت جستیس از شما ریجکشن لیتر میخواهد سفارت میدونه که برای شما یک ریجکشن لیتر چیز کنه جور کنه و برای شما رای کنه تا برای شما ترافل داکومنت بده دوم موضوع CRC یا کریمینال ریکارد چک است اگر دوستایی که تاکسی یا بعضی دیگه مشکلات داره و برایشان کریمینال ریکارد چک ضرور است میتونه که کریمینال ریکارد چک هم سفارت ما امرای جناب سمندری صاحب تقریبا 2 روز پیش صحبتای داشتم و گفتن که این امکانات ما برای افغانای مقیم ارلین فراهم کردیم و ان شاء الله برایشان میتیم نو که چیرته مو د کریمینال ریکارد چک په کاری د افغانستان څخه تاسو کولی شئ سفارت سره رابطه وکړئ او تاسو ته کریمینل ریکارډ چک یا CRC دوی درکوي یوه نقطې ته اشاره وکړله هغه دا چې تاسو باید دلته په ارلین هیواد کې یو ایویټینګ وکړئ بعضې توضیحات یې ماته راکړل انشاءالله هغه به زه بیا مفصلا چې د دوستانو وخت ونیسم یو ویډیو پرې جوړ کړو معلومات دوستانو ته ورکړو
په دې اواخرو کې لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د سقوط نه په دې خوا ډیر زیات د فشاراتو لوجې په موږ هم فشار وو، په ډیپارټمنټ جسټس هم فشار وو. خوشبختانه دوی بیا د افغان اډمیشن پروګرام مرحله شروع کړه. موږ ډیر زیات خوشبین ورته، خو په هغه شکل چې موږ غوښتل او یا مو حق کېده هسې موږ سره نه رویه وشوه او د هغې فکر کوم که چېرته یادونه وکړو نو د یوکرینیانو د راتګ سره خبره وه، ځکه دوی ډیر زیات افغانانو توجه کوله. په دې اواخرو کې په هغه شکل نه کېږي. دغه مسله مو د شورا د استازو سره شریکه کړله او د ټولو په هماهنګي یو ډیر مفید او هر طرف نه مو تقریبا 4 نقطې په دغه ایمیل او ورسره په لیټر کې چې د افغان کونسل اف آیرلند رسمي لیټر دا مو د هیل مکینټي دفتر ته واستاوه او هغه لنډ کوم معلومات چې موږ ته بیرته هغوی رالیږلي دي او تفصیلي معلوماتو سترګې په لار یو هغه وعده کړې چې به رالیږي. هم تاسو سره نن د واتس اپ د لارې شریک کړ. په دې کې بیا هم د کووډ 19 او د یوکرین راتګ خبره کړې ده چې په موږ زیات فشارات دي او موږ افغانان نه دي هیر کړي، افغانان ته موږ پوره رسیدګي کوو. دا یو لاس راوړنه وه او ورسره مو د کورونو په اړه دغه کوم 4 نقطې چې موږ په دغه لیټر کې ځای کړې وې چې تقریبا 3 هفتې وړاندې فکر کوم چې کري صاحب شاهد حال دی او محمد ایوب رورباز نور دوستان او نوي افغانان چې دلته راغلي دي نو دلته ځای نه ورکوو. افغانانو د مجموع کې ټولو مهاجرینو چې راتلل ځای نه لرو. په لومړي سر کې خو داسې وشول چې دوی ځای ورکوو، ځای خراب و، بیا مطلق ځای بند کړ. نو بیا چې کله موږ یو څه جدي برخورد دی یا څه لیکنې مو کړلې، خوشبختانه بیا یې ځای شروع کړی دی. په دې اړه مو بیا محمد ایوب ورور سره رابطه کیو، هغوی د دغه بعضې سنټرونو څخه لیدنه کتنه هم کړې ده، هغوی ته به راشو، هغه به بیا تاسو ته یو لنډ وضاحت یا معلومات یا د هغوی ریپورټ تاسو ته وړاندې کړي او بیا په اخره کې بیا که چېرته دوستان خپل نظریات لري. فشار خو موږ د افغان اډمیشن پروګرام کې ښایي که د ځای ښایي که د مهاجر ښایي دا مو یا په کل کې ټول داسې مشکلات چې د مهاجرینو دي دا مو تر ډیپارټمنټ جسټس او هیل مکینټي رسولي دي. خو دا چې د دې نه ورهاخوا څه کولی شو دا تاسو کولی شئ بیا په اخره کې د کیو ان اے سیکشن دی بلاس جي کوي او خپله بیا معلومات وړاندې کوي. نو زما سره دغه لنډې خبرې وي، الله تعالی ته وکړي چې ډېر وخت مې نه وي نیولی. چکري صاحب تاسو ته به راشو د انټرنیشنل پروټیکشن آفیس په اړه که تاسو څه نوي تغییر تبدیل یا څه معلومات اهم ګڼئ او غواړئ چې په دې اړه یې ورکړئ نو مهرباني مایک ستاسو په خدمت کې دی. السلام علیکم. اول د سلام ورسیږي ټولو دوستانو ته چې دلته حاضر دي او کوم دوستان چې بس به دا ویډیو وګوري ټول ته زما سلامونه ورسیږي. زه فقط په لنډه طور غونډه یو څو نقطې دي چې ما راجمع کړي دي ځان سره چې هغه هم د آی پی او په باره کې دی یا انټرنیشنل پروټیکشن آفیس او هم د بعض دوستانو بعضې سوالونه وو چې راجمع شوي وو، هغه سوالونو ته به هم انشاءالله چې دی ځواب ورکړو. نو اول خو باید د آی پی او په باره کې یو څه لنډ معلومات چې دی خپل عزیزان ته دا ورکړم چې آی پی او په نن سبا شپو کې چې دی هغه خپل آخري لیمټ ته رسېدلی او مطلب ډېر زیات دین شوی، خلک ورته ډېر راځي او کوم یو چې ډېر مهمه مسله ده هغه مسله د اوسېدلو ځای دی یا سرپناه ځای دی. فعلا چې دی آی پی او هغه د سرپناه ځای دوی سره مطلق ختم دی. دوی یعنې ډېر په مشکلات سره یو نیم نوی ځایونه خالي کوي یا جوړوي چې تر څو دوی وکولی شي چې نوی کسان چې راځي چې دلته د پرایندګۍ غوښتنه کوي هغوی هلته ورواستوي. نو په دې زمینه کې زه باید دا ووایم چې مخکې هم دغه تېر هفته یو څو زموږ افغانان هلته چې دوی ته ځای نه ورسېدلي، بیا یو کس راغی هغه زه یعنې هغه ورځ چې ما ولیدم ما ورته وویل چې 2-3 ورځې کېږي چې باندې پاتې شوی. نو بیا موږ ورسره هلته اول خو درنه ډېر کوشش وکړو چې آی پي او نه یو څه هغه واخلو چې دوی ته باید ځای ورکړي، لیکن د هغوی هماغه ځواب مقرره همدغه و چې موږ سره ځای نشته. بیا نور ارګنایزیشنونو سره یو دوه سره تماس ونیو، خو په آخر کې په لنډه کې به دا درته ووایم چې موږ آیرش ریفیوجي کونسل سره تماس ونیو. دا زه دې لپاره غواړم چې دا نقطه ووایم چې د په آینده کې که کوم زموږ
افغان ورور چې د راځي دلته پناهندګي ورکړي یا هغه داسې یو مشکل سره مخ کېږي هلته زه نه یم یا بل نه یا هر څوک چې هلته وي دوی دپاره بهتره دا ده چې آیرش ریفیوجي کونسل سره دوی تماس ونیسي چې فقط 15 دقیقې پیاده لاره ده آی پی او نه که هر چا سره موبایلي او پکې ګوګل ماپ وي هغه کې فقط آی آر سی یا آیرش امیګریشن کونسل واچوئ هغه چې دی تاسو هلته وړي هغوی انشاءالله تاسو سره به مکمل کومک کوي څنګه چې هغه 3 کسان مونږ هلته لیکلي وو هغوی فقط یو 2-3 ساعت هلته منتظر وو ځکه چې هغوی باندې هم شته رش دی بیزي دی هغوی هم په دې نن سبا شپو کې نو هغوی چې دی دا کومک ورسره کړی وو بیا ځای ورته ټاکلی وو چې چېرته باید وي لاړ شي دا یو موضوع او کله چې د امیګریشن د آیرش امیګریشن کونسل خبره چې وکړه دا یو بل شی هم دا چې زیاتره زموږ افغانان چې دی شکایت دی په دې باندې چې مونږ په خط باندې نه پوهېږو او مونږ نه تاسو غوښتنه دا کوئ چې تاسو ایمیل وکړئ مثلا د کارت بدلولو لپاره یا نور موضوعات کې نوم بدلولي زیاتره کسان چې دی لکه نوم رفیع الله مایک د بند ورته ما دا غوښتنه ده خلکو نه چې فقط تاسو کوشش وکړئ چې آیرش امیګریشن کونسل سره تماس ونیسئ هغوی تاسو سره په دې ټولو مسایلو کې چې دی هم کومک کوي هم تاسو ایمیلونه ځوابوي هم تاسو ته خط لیکي هم تاسو ته د ایمیل درستوي چې تاسو یې اکاونټونه او دا شیان بدل کړئ او راځو د خلکو سوالونه چې خلکو سوالونه زیاتره چې ما ولده یعنی 80% دا دی چې زه څنګه کولی شم خپل نوم بدل کړم یا زه څنګه کولی شم خپل تاریخ تولد بدل کړم دغه سوالونه دي او بل سوال چې ډېر شوی هغه سوال دا دی چې څنګه موږ کولی شو چې خپل هغه بلو کارت چې دی رینیو کړو یا نوی کړو نو څنګه چې ما وویل پروسیجر چې دی اسانه ده اسانه په دې ده چې تاسو نه فقط غوښتنه دا شوی چې تاسو موږ ته ایمیل وکړئ کله چې تاسو ایمیل وکړئ تاسو مسؤلیت تاسو ریسپانسیبিলিټي نور ختم دی تاسو نور انتظار وکړئ دا چې تاسو ته زر جواب درکړي یا ځم جواب درکړي هغه ستاسو په لاس کې نه دی هغه ستاسو غلطي هم نه ده که ان کیس بله ورځ تاسو نه دا پوښتنه کېږي چې ستا د بلو کارت چې دی ولې نه دی نوی شوی 3 میاشتې ولې بعد 3 میاشتې بعد راغلی دلته یې نوی کړی یا 4 میاشتې بعد یا 1 میاشت بعد تاسو هغوی ته په ډېر ساده توګه باندې ویلی شئ چې موږ مخکې له وخت نه چې دی خپل ایمیل هم کړی و لیکن ډپارټمنټ اف جسټس یا آی پی او چې دی دې ته تیار نه و چې موږ ته دا زموږ کارډونه په دونه لنډ وخت کې راکړي تاسو تشویش مه کوئ اکثریت دوستان هم چې دی په تشویش باندې وار باندې راځي او په ضمن کې زه یو بل شی هم غواړم چې اضافه کړم په آی پی او کې چې دی اگر چې دا رسمي خبره نه ده دې لپاره دا خبره اضافه کوم چې بعض دوستان د نه خواشیني کوي که دا کار ورته نه کېږي د 9 بجو او د 10 بجو په منځ کې چې دی دغه اول سر کې چې ډېر زیات دوی مصروف نه وي که چا د کارډ نوی کولو د کوم چانس وي په دغه ټایم کې دی تاسو غواړئ چې راشئ په فزیکي ډول باندې هلته حاضر اوسئ او خپل کارډ نوی کړئ نو زما غوښتنه دا ده چې په دغه ټایم باندې راشئ دا به بهترین ټایم وي خو که تاسو منع کړئ چې نه دلته موږ تاسو ته نه نوی کوو مه خواشیني کېږئ هماغه خپل ایمیل وکړئ که په خپله کوی شئ که په خپله یې نشئ کوی اقلا چې دی لاړ شئ آیرش ریفیوجي کونسل ته راشئ هغوی به درته وکړي نو آیرش ریفیوجي کونسل ایمیل هم چې وشو نور تاسو نه چې دی دا موضوع خلاصه ده او آخري یو بل موضوع چې زموږ یو دوست دلته په سوالونو کې هغه کړي وو چې د نورو ملکونو ګوتې دي سوال دا و چې که آیا څوک د بل ملک بل اروپایي ملک ګوتې ولري او دلته آیرلند ته راشي او پناهندګي ورکړي د هغه به څه قصه وي یا هغه سره به په کوم طریقه باندې معامله کېږي نو زه په دې باندې چې دی ګوره رسمي او هغه دقیق
کوم شی چې مونږ ته دلته دوی لري هغه دا ده چې که څوک د بل ملک ګوتې لري هغه چې دی باید هماغه ملک ته ور واستول شي د درېیم ملک ته. لیکن زه غواړم فقط یو شی اضافه کړم هغه دا دی چې د پاندامیک د شروع نه یعنې د کرونا د شروع نه تر ننه پورې دوی داسې هېڅ اقدام نه دی کړی چې چا ګوتې وتلي او هغه یې بېرته لیږلي. لیکن زه په دې کې غواړم یو شی اضافه کړم دا ګارنټي یا دا ضمانت هېڅوک هم نشي کوی او دا ګارنټي ضمانت زه نه کوم. ما فقط هغه معلومات تاسو ته مخکې کړه چې کوم معلومات مونږ سره اویلیبل دي یا لاسرسی لرو ورته. نو کور ودان خدای دې وکړي چې زما معلومات تاسو سوالونه یې حل کړي او که په ضمن کې بیا هم کوم سوال یې تاسو کولی شئ د ویډیو لاندې دا سوال هم پرېږدئ. انشاءالله موږ خپل کوشش کوو چې تاسو سوالونو ته رسېدګي وکړو. سلامت شئ. مننه. ژوندی اوسئ. کور ودان چکري صاحب یاتمن شئ. عزیزانو لکه څنګه چې چکري صاحب ډېر تفصیلي معلومات تر تاسو ته رسول دغه اپډیټ معلومات دي د آی پی یو په اړه او بیا هم چې څنګه چې هغې تشریح ورکړله که پوښتنه لرئ نو مختلف د سوشل میډیا موږ تاسو چینلونه لرو او یا هم چنان که چېرته د شورا استادو سره بعضې نوي دوستان مو موظف کړي هم دي چې په دې پر روان مجلس کې او یا هم لنډه په دې مجلس کې چېرته وخت پیدا شو تاسو سره دوه درې تنه معرفي کړو تر څو تاسو کولی شئ خپل کویري سوالونه پیشنهادونه تر هغې ورسوئ او هغوی تر موږ راورسوئ تر څو موږ پې شورا پې فکر سوچ وکړي کار وکړي او د اړوندو اداراتو ته ورسوي. د اجنډا درېیمه نقطه د افغان اډمیشن پروګرام په اړه ده. لکه څنګه چې مې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ څو وارې رابطه کړې وه او د هیلمګنټي دفتر نه مستقیما موږ سره یو میرمن چې هغه ایګزیکټیو رول لري هغه هم معرفي کړې وه. هغې د خپل هله ځله او کوښښ کړی دی چې افغانانو ته په وخت ځواب ورکړي. خو بدبختانه دغه د اخري کوم معلومات چې دي بدبختانه ورته نشو ویلی خو بیا هم یعنې هغه ځوابونه لا مثبت نه دي راغلي. که دا خوشبختي او که بدبختي خو ټایم نیولی دی وخت نیولی دی تر اوسه پورې. نو اخري جزئیات دا دي چې تقریبا کم 10 یا 15 دوستانو چې ما سره رابطه کړې وه شخصا د کمیونټي نه زه داسې فکر کوم چې هغوی ځکه ما سره تفصیلي هغه کوم مشکل لرو افغانان خو پوره خبره یا پوره معلومات نه شریکوي خو صرف دومره ویل چې موږ یې ونه منلو. نو زه فکر کوم چې هغوی کیدای شي هغه ریکوایرمنټ چې کوم دي هغه د ای ای پي ته نه وي پوره کړي. ځکه چې ما ته چې کله دا څو ورځې وړاندې اخرنی کوم د هیلمګټي دفتر نه د افغان اډمیشن پروګرام په اړه چې کوم معلومات راغلي دي دا ښایي چې فیصلې لا نه دي شوي. نو دوستان دې نه ورخطا کېږي او که چېرته څوک نه ایلیجبل دا یو خوشخبري هم ده. یعنې هغه دوستان که چېرته هغوی دوی ته جوړ نه وو هغوی الریډي جواب اخیستی دی. نو اخري جزئیات دا دي چې ځوابونه لا نه دي راغلي یعنې هغه فیصلې لا نه دي شوي. دویم سټیج ته پروګرام تللی دی. بعض دوستانو بعض نه چې اکثریت دوستانو ته خطونه یا کارسپانډنس ورغلي دي چې په هغې کې درې جلده اسنادونه یې بیا غوښتي دي. لومړی ای ویټینګ لکه څنګه چې په شروع کې دوی ویلي وو چې موږ باید ای ویټینګ وکړو هغه دوی غوښتی دی. او دویم پی سلیپس او یا هم که چېرته سوشل ویلفیر څوک اخلي د هغې رسیدونه پکار دي. او دریم هغه خط چې تاسو په لومړي سر کې د لینډلارډ نه اخیستی او یا مو هم بله کومه طریقه جوړه کړې وه او دا مو ډپارټمنټ ته ورلېږلې وه. نو دغه درې جلده ډاکومنټ بیا دوی ته پکار دي تر څو دوی ستاسو په اړه فیصلې وکړي. نو دغه سیکنډ سټیج ته بعض دوستان چې تللي دي او ما ته معلومات راغلي دي. نو بیا هم وایم بعض دوستان په دې ویره او تب تلاش کې دي چې موږ ته هېڅ نه دي راغلي. که چېرته تاسو د وکیل د لارې درخواست ورکړی او یا مو هم درخواست ورکړی خپله یعنې شخصا خپله هم اپلای کړي اوسېږي ایمیل او یا هم خط راغلی اوسېږي نو بهتره ده چې منتظر شئ. که چېرته تاسې ته ځواب په هېڅ شکل نه راغلی یعنې کنفرمیشن نه راغلی چې تاسو درخواست تر موږ راورسېده نو لازمه خبره تاسو رابطه وکړئ. که چېرته راغلی اوسېږي نو بیا منتظر شئ. دې نه وروسته بیا سیکنډ سټیج ته ځي. دغه یو اخریني جزئیات دي معلومات دي د ای پي په اړه باندې. الله دې وکړي چې ستاسو ته مفید ثابت شي. نو عزیزانو د پروګرام په دې وخت کې لکه څنګه مو چې د اجنډا څلورمه نقطه زده کړو ته ورکړې وه زموږ دوست عزت الله صافی صاحب د بعض مشکلات له وجې ونه توانید چې نن زموږ سره برخه واخلي. رحمت جان شما هستین اگر امکانات شاگه هست انشاءالله العزیز ما مطمئن هستم که هست
کسی که اسناد داشته باشه یا استنفورد داشته باشه برای از او چی امکانات است در کشور که درس و تعلیم خود ادامه بده و همچنان اگر کسی در صدد چیز باشه اسایلم باشه یعنی اسایلم سیکر باشه چه قسم بتونه که یا و کجا امکانات چی است کدام دفاتر کمک میکنه کورس ها کجا است اگر لطف کنین سر از این یک کمی معلومات بدین تشکر مهربانی. سلام علیکم دوستان عزیز خدا کنه که کلگیتون صحت و صحتمند باشین. مصطفی جان ما از پرسونال اکسپریانس خود میگم زمانی که ما در چیز بودم در سنتر بودم سالم سیکر بودم چند قسم است ترینینگ سنتر از اون منطقه‌ای که زندگی میکنین ادول ایژوکیشن است از ادول ایژوکیشن بعد فدرال ایژوکیشن است در زمانی که ما بودیم اجازه نداشتیم که درس بخونیم سالم سیگارا باز شخصا خودی من رفته بودم در ترینینگ سنتر رفتم اونجا لیول 3 را خواندم بعد از اونجا که هست در ادول ایژوکیشن رفتم من در ادول ایژوکیشن که هست اگر بالای 23 باشین میگیریتونه شانسی خیلی زیاد داره زیادتری وقت یک کم که آزار میته خب در مناطقی که کس زندگی میکنه اینجا هست از طریق از اون میتونه آقا یک دو سه دفعه اگر برون میگیرن 100% میگیرن که لیول 4 لیول 5 اما ادول ایژوکیشن که هست اونا پروواید میکنه اگر کسایی که اسناد داره قانون نه خود کم که توضیحات بده به خاطر که ما در عمقش نخوندیم و تازه برگشتم دیگه او را خود توضیح بمونم مسئله فدرال ایژوکیشن زیادتر افغانا دوستایی که آمده بود خب ماشاءالله کلی از اینا دیگری یا ماستر داشت افغانستان خب بازم اینا مشکلات انگلیسی داره بهترین راهش همیست به نظر ما هم دوستا را که دیدیم خود ما شخصی اکسپریانسی ما که بود اینا اکسس کورس بخونه هایی که لیول 5 و لیول 6 در فدرال ایژوکیشن در رشته‌ای که میخواه دمو بخونه برایشان آسانتر و خوبتر و بهتر میشه و از کلش که در مصطفی جان نقطه مهمی است که یک برادر خود ما اپرنتیسشیپ در افغانستان میشه مکتب کارگری که هم در رشته‌ای که میخوای که رشته باشه هم در رشته کار میکنی یاد میگیری هم برات یک مقدار تنخواه میده هم برات دیپلم سرتیفیکیت 4 ساله 3 ساله کورسی که خلاص کردی میده زیادتر مردم هست شخصا خودی مدرسه رسانده نتونستم باز ما برادر خود ادوایس کردم که اگر اپرنتیسشیپ بکنه خوب است به خاطر که زیادتر وقت همین کالج و چیزا که هست افغانا یک جنجال نداره جنجالای زیادی هست پیش بردنش کمی که مشکل است و مخاطر اگر اینا اگر شغلی مثل آیتی است مثل اگر میخواد که پلمبر شوه اگر میخواد که مکانیک شوه اینا از طریق اپرنتیسشیپ بروه ما لینکش شریک میکنم بعد از انشالله هم میتونن که پول به دست بیاره هم میتونن که در این زمان کار یاد بگیره هم که درسش خلاص کرد کوالیفاید آدم میشه سرتیفیکیت برش میته 3 ساله و 4 ساله دیگه درباره چیزی قانونی نه ما شنیدیم اما در عمقش نرفتیم مصطفی جان اگر خود لطف کنی معلومات اگر بده خوبتر میشه ماشاءالله معلوماتت خیلی تفصیلی بود از هر طرف صحبت کردی انشالله که دوستا مستفید میشه از این معلومات بله فقط میبخشید همین چیزا بازم تکرار کنم در منطقه‌ای که زندگی میکنه زیادتر وطندارا که هست در دوبلین زندگی نمیکنه در منطقه‌ای که زندگی میکنه ترینینگ سنتر ادول ایژوکیشن بعد از فدرال ایژوکیشن بعد از اون که از کالج چیزا میشه اگر در ادول ایژوکیشن نگرفت ترینینگ سنتر کوشش کنه اگر فدرال ایژوکیشن نگرفتنش در ادول ایژوکیشن کوشش کنه اگر کلی از اینا را اگر ای تو در خیالات ازی باشه که من کار کنم من درس بخونم اپرنتیسشیپ 5 ماه کار میکنه 6 ماه کار میکنه 5-6 ماه درس میخونه ایز با زودترین با خوبترین زودترین وقت میرسونیشم او یک درآمدی میداشته باشه سال به سال باشید احمد جان همین میتینگ خلاص میکنم پس بند میکنم ایرا پس شروع میکنم دوستا میبخشین امید پس ما بند میکنم باز سر از لینک کلیک کنین باین باز بخیر ان شاء الله صحبت میکنیم معلوماتی که داشتم در ذهنم چیزی که بود براتون گفتم دیگه در اون قانون نو که برآمده او را اگر لطفا خودتون توضیحات بدید
خب تشکر. زنده و سلامت باشی رحمت جان. مثل که رحمت جان شما گفتین اکثریت معلومات ها تقریبا 90-95% معلومات شما دادین. هغه دوستان بخاطر سی و چې د اسایلم په دوره کې دلته تھرد لیول ایجوکیشن ته اجازه نه و، دغه یو خبره و. نو ډیرو حلو زلو او منډ تړلو راهیسې یو خو دغه د ډرایوینګ کم دغه چې دا شروع شو، ډرایوینګ ته اجازه ورکړل شو اسایلم سیکر کولای شي لایسنس واخلي، او بل اسایلم سیکر یا څوک چې د درخواست د پرندګي ورکوي نو هغه کولای شي تھرد لیول ایجوکیشن ته لاره پیدا کی یا اجازه مې کولای شي تھرد لیول ایجوکیشن یا تھرد لیول ایجوکیشن دلته یعنی پوهنتون ته لاره پیدا کی. خو دا موضوع یو اخیرګي اوس هم لري او دا موږ تاسو ان شاء الله ولزي د دوستانو ځوانانو سره مشترکاً کار کوو ترڅو ډپارټمنټ دې ته وادار کو. ډپارټمنټ اف جسټس پورې دا موضوع ما د فواد صاحب باز نور دوستانو د پوښتنې کړې بیا ما د زده کړو د وزیر سره دا موضوع شریک کړی و، بیا هغه ویلو چې نه موږ ته د ډپارټمنټ جسټس تر طرف اجازه نشته ده چې دغه وکړي دغه 3 کال کوم پروسه چې ده نو ان سوزي نو ورکوي ورته مسله ده. ان سوزي ګرانټ ته کولای شي اوس زده کړې وکړي خو ګرانټ نه درکوي درته. نو دا موضوع بیا ما پوښتنه وکړه چې اوس نو چې اجازه ورکوي خو پوره څه چې وارث ته حق او حقوق ورکول کیږي نو زده کړې اجازه ورکړي د موټر اجازه ورکوي نو کوم مصرف چې دی خو هغه هم کومک ورسره کوي چې ترڅو هغه افغان یا په مون کې هر مهاجر چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو دا یو خبره ده او هغه 3 کال اوس هم ام ډي امپلیمنٹ کوي، یعنی 3 کال وروسته به کولای شي سوزي تلته هغه کوم مالی مرسته شته حکومت درکوي یا ایرش ته یا باز بل کوم سیزن کا افغان ایرش سیزن کیږي هم اسناد اخلي هغه ته چورکین 3 کال خبره ده او دا به ان شاء الله ورځ موږ تاسو په خپل وخت سره دوی سره شریکو او فشار وکړو. د پروګرام په دې وخت کې نو سوال او جواب ته 15 اجنډا او سوال او جواب ده. کډو خیل صاحب تاسو نه به شروع کو ډیر وبخی چې منتظر هم شوي دا چې باز دوستانو دا چې په اخرو کې موږ تاسو ډیر افغانان نن هوا تراغلل او بعضی سوالونه پوښتنې هم شوي نو باز دوستان سره پوښتنې هرومروي چې څنګه کولای شي بعضی افغاني لوازم د کور د پاره کوچی کلام دی د کومه کې نو زه لازم غنم ک تاسو شرط مهرباني وکي او د لیمریک پاره د لیمریک خو زمونږه د کاروباري او بزنس هب غوندم د ماشاءالله افغانان په تر ډیره حد رسیدلي دي د کاروبار لپاره. نو که څه معلومات ورکړي چې څومره افغانان دي او کوم دکانونه شته بیا به تاسو لسته به رحمت الله شیر صاحب کوم معلومات د ډبلن پاره ورکړي یا نور ولایتونو نو ډیر خوښ مهرباني کړو خیل صاحب. مننه خیر اوسې کور مودان او واقعا چې دلته په لیمریک کې اولنۍ ډیر افغانان چې په ډوبلن کې دي او بیا دویم ډیر افغانان چې په لیمریک کې دي. د افغانانو کاروبارونه دلته لیمریک کې ډیر کدي شکر ده. په د افغانانو دوا غټ سپر مارکیټونه دي د حلال شاپونو چې په هغه کې افغاني وچه میوه کې پرېمانه پیدا کیږي. ټول شي افغاني وریځي خو موږ تاسو نو څه ویلای خو هغه کوم وریځي چې افغانان استعمالي مثلا د سیلا وریځي دا چې وریځي دلته پیدا کیږي ما په نظر ټول ایرلند کې پیدا کیږي خو دغه افغانانو چې دي دلته دا کارونه کوي. نور نو د کاروبار په حساب افغانان ماشاءالله ته بخیر ډیر افغانان ټیکسیان کوي بخیر ډیر افغانان دکانونه لري. یعنی که زه چې دا کوم ځای کې ما موټر ولاړ دا که د سي شروع وکړو په 1 کیلومتر کې تقریبا ز 8 یا 9 دکانونه د افغانان تاسو درخودلای سم. افغانان دلته خدي بعض افغانان دي د قالینو د سرتوشکیانو د داسې بعض کمپلو د شانو کاروبارونه کوي او هغه هم ستاده کارونه کوي. تقریبا یو 2 دکانونه 3 دکانونه تقریبا دا شان کوي په لیمریک کې. نور نو ورور شان پیدا کیږي او خپل مې توصیه ټول افغانانو ته دادا چې بعضی خلک عادت لري چې مثلا وای ولا ما فامیل دا یا که فامیل کم دم اکثره په د سوشل ویلفیر او په دې باندې تکیه کوي. ما ټول ته مشوره دادا چې ورور دا سوشل ویلفیر او دا شي چې دي دا تاسو ته مخه کول ته تاسو نه پرېږدي. کچېری سړی وسی کولای او هغه کاروبار شروع کی او کاروبار وکي دلته کاروبار اتمی نه ده چې باید ډیر کاروبار صحیح ده اتمی ده پیسو ضرورت ستده خو ډیرو صفر کاروبارونه شروع کولم ډیر کاغه ده ښه نتیجه ورکوي. دا خپل سړی بعضې دولتي ځایونو کې کمپنیانو کې او خصوصا د ما مشوره کسانو ته چې هغوی راتلو سره جراګان دي فامیلونو ورپسې نسته هغوی ته ښه خبره دا ده چې په سپین کار وکړي او سپین کار نه دوی کاروبار ته وتلی شي او نتیجه یې ښه ده. نو خاص ویل نه لرم همدغه مې مشوره وه او دا د کاروبار او دکانو په حساب مې معلومات درکړل.
مننه الله مو عزتمن لره. بس بعض دوستان که نه پوهېږي نو په لیمریک ته که چېرته لاړئ دغه د کوم ټرانسلیشن او بسیشن چې دوی سره ایشین عربیک دی کلکیل صاحب پخوا هغه چلاوه، اوس هم زموږ ستاسو افغانانو سره دی، ډېر عزتمن خلک دي. او خوا کې ورسره یو ترکمن ګریل دی، که چېرته بیا وږي کېږئ نو هلته بیا ډېر ښه کبابونه او کړایان او دا مسایل هلته بیا خپل افغاني په خپل لاس یې پخوي. نو الله دې ژوندی لري، راته ژوندی اوسي کلکیل صاحب، مهربانی. رحمت جان خودت اگر از خودت کمی به خاطر که معلومات زیاد دارید در شهر دوبلین، برای دوستا کمی اگر معلومات میدی که چی امکانات است در اینجا، کدام جایا ما دکانا داریم، حتی اگر کمی ادرسایش هم برشان بگوین خوش میشیم. مصطفی جان مثل که در لیمریک هستن تو یک جای جمع شده، در دوبلین و قسم نیست، پیزا شاپ دارن، جای دور هستن. دیگه دکان حلال شاپ در داخل سیتی سنتر است، ایشین فود کو میگه میری استریت، یک دکان حلال شاپ است افغانا. دیگه دور بر که است همه پاکستانی هست و هندوستانی هست. رستوران قاری صاحب است، قاری ولی در انجر استریت نزدیک دی آی تی. فکر کنم یک دکان ما شما یک رستوران داریم، از رستوران یعنی مقابلی یا که دیش پیدا میشه، یک از قاری صاحب است نه؟ بله یک رستوران است، یکی هم چیز است حلال شاپ است که دستی. اما دیگه پیزا شاپ چیزا است، مثال اپاچی فرانچایز اپاچی داره، مثال پیزا بیکر است، پیزا هات است، اما اونا دور است. از مرکز یک صدا هم است در جوانای نو، صدا است که اپورتونیتی خیلی زیاد است، کم اجرات کنین در دوبلین، شهر دوبلین ما رو ویزیت کنین ولی از خدا. چیز است، فقط یک چیز از اکسپریانس خود میگم به افغانای نو، اما اینجا هم اشاره کرد که کاری سفید در کاری من نمیگم شاید هر کس مشکلات، اما کاری سفید کوشش کنن، کاری سفید که هست به خاطر که هم 4 پیگی کاری سیاه میکنه، سوار زور در زیری بالش میمونه، در زیری بالش میمونه، آخرش اگه بسنجی سوار کاروبارم سرزو کردن نمیتونه. بله زنده باش. کاری سفید امیالی اگر در کنسترکشن، در کار ساختمانی و ایجا که از کل ساعت 17-18 ایرو شروع میشه. یک موضوع دیگه کسایی که ماشاءالله یک تعداد برای از کسایی نیست که already هم راه خود پیدا کرده، انگلیسیشون خوب است، البته برای کسایی هست که کمی که معلوماتشون کم است، کوشش کنن اگر کالج میرن، اگر چیز ادامه تحصیل چیز میتن، کوشش کنن که هارد اسکیل خوش کنن، به خاطر سافت اسکیل که است کمی که رفته برشون کار پیدا کردن و تنخواهشون کم می باشه. هارد اسکیل مثل کامپیوتر است، مثل فارماسیوتیکال است، اینی بخشا رو چیز کنه، به خاطر که ما میبینیم بچه‌ها پاکستانی‌ها رو میبینیم که همراه ما همینجا در دوبلین یک جایی که بدیم، هر کدام از اونا خداوند هر کس برسونه، ماشاءالله زحمت کشیدن، هر کدامشون که هست خوب ایداد دارن، در خوب پوزیشن هستن. دیگه برای کسایی چیزی مهمی است که اگر شوق درس و چیزا رو دارن ادامه دادن میتونن، کوشش کنن که اگر کدام فیلد توال خوش نکرده، کوشش کنن که فیلدهای هارد، من نمیفهم که اینا خود توضیحات بده که رفعی کی مصطفی هارد اسکیل خوش کنن خوب است برشان، هر جای قدرم است کارم زود پیدا میشه برشان. زنده و سلامت باشی رحمت جان، خوش شدین، تشکر. دلته موږ سره د اجنډا کې کوم تقریبا هغه د اسلم سیکر یا د انټرنیشنل پروټیکشن افیس په اړه باندې خبرې وکړلې. زموږ استاد یو قدرمن ورور محمد ایوب دلته موږ تاسو سره دی چې ژباړونکي په حیث هم کار کوي، زده کړې هم کوي او زیاتره وخت رضاکاره موږ سره رابطه کوي او دوست نږدې دی، خو د منډې تړلې سړی دی، دغه سنټرونو ته تقریبا تللی. محمد ایوب صاحب که تاسو لږ لنډه رڼا په دغه واچوئ چې دغه 2-3 ځایونو ته چې تاسو لاړئ څنګه وو، حالات څنګه وو، تر څو دوستان خبر شي او بیا په اخره کې په دې خبرې وکړو کومه هله ځله چې واخو مونږ کړې ده، لیکل مې کړي دي، فشار مو اچولی دی، سناتوران، بعضې ایم پیز او ایم ای پیز، حتی د ممبر اف یورپین پارلیمنټ سره دا خبره چرګې کړې ده. نو نور څه کولی شو او څنګه وو حالات؟ مهرباني غږ مه اورئ. سلامونه علی یو کیسې ټول روغ جوړې. د موضوع په اړه تاسې ویلې، خو دې نه مخکې رفیع الله ورو ټولې خبرې خو وکړلې، خو بعض هم د اوسېدو ځای چې کوم مونږ ورغلو له اول نه، خو چې دا نوي ماجر چې کوم ټمپرري اکاموډیشن چې کوم دوی ته ورکړی یو په هغه کې سي اچولي ول د سټي ویسټ هوټل کې. نو هلته 3 رقمه ځای و، هغه اولني ځای کې چې کوم هوټل و یا باره چې کوم وطاقونه ولا خو یوکرینیانو ته ورکړي و، بیا هغه نه لاندې
دغسې ټمپرري شلټر هغه یې ورته جوړ کړي و د ټینټ یو بل شی یې ورته درولي ول بیا شی ورته هغه ورکړي ول نو په هغه کې بیا هغه پراته ول د افریقنو یا د نورو ملکو خلک پراته ول. افغانان بعضې دومره ډېر ولم نه خو داسې 100 کسانو تعداد باندې ول خو هغه غریبانان بیا په کوم ځای کې هغه دوی د ورځې انتظارګاه یا چېرته کیني په هغو همغه چوکیګانو کې به دوی ویده کېدل هملته به پراته ول. او بیا له هغو نه وروسته چې کوم د دوی د خوراک هم دغسې و لکه خوراک به ډېر په مشکله دوی ځان ته پیدا کاوه. زیاتره خلک باندې له هغه ځای نه والټینسټان یو بل ځای ته واک باندې راتله چې خوراک یې ځان ته پیدا کړی. بیا د آی پی او کوېسچنیر سو دوی سره هغه ورک یو شی نه و چې دوی هغه آی پی او ورته دغسې پرېښي ول د کوېسچنیر چې دا لینک یې ورته ورکړی ستاسې دې نه ډاونلوډ کړئ او ځان ته یې خپله پرنټ کړئ. بله بله او نه موږ خو شاهد حال یو د هغې بلکل چکري صاحب او زه کله موږ ګورو نو عزتمن شي د دې په اړه به اوس د دوستانو نه بعضې پوښتنې وکړو. نور خو تاسو څه ویل نه لرئ؟ دلته یو څو نور دي بعضې هغه چې کوم دي انډر ایج هلکان چې کوم دي دلته چې په د جینې هغو ته ورکړي یا هغه کومه فامیلیانو هغه ته ورکړي دي د هغو کیسونه چې کوم دي هغه ډېر ډیلې کړي دي یا ډیلې کړي دي د هغه له وجې نه لکه دوی بیا خپله سوشل ورکره یا کیس ورکره چې دوی بیا له کوټ نه اډر اخلي او دوی بیا له هغه نه وروسته 3 میاشتې یا 4 میاشتې بعد یا 2 میاشتې بعد چې دوی بیا وړي آی پي او ته دوی ته بیا اسایلم کیس هغه کوي. او بله د ترجمانانو هغسې پېژندګلنه کله چې بعضې نیمه افغانان چې کوم دي هغو لکه کته وخت تېر کړي یا پیدا سوي یا هلته رالوی سوي هغه هم لږ هغې ده مشکلات په دې باندې سي ولې ډېر په مشکله باندې پېژندل کېږي او زیاتره ترجمانان درخواست کوونکي په مشکله پېژندل کېږي او که ترجمانان په مشکله پېژندل کېږي؟ دواړو خواڼه اول نه خو چې ورسي هغه کوم چې افغان هغه اول نه پوښتنه درنه کوي چې کوم ځای نو هغه ته به ځان وپېژنې او ځان وپېژانده هم نه سي ولې هلته تا ته ویلي سي چې خبرې به نه ورسره کوي. بیا له هغه نه وروسته چې دوی سو بینک کارډ یې سول یا پی پي ایس سو پروف اف ادرس سو او بله خبره دا سی ټي وي ایس کې بیا داسې و چې د افغانان اکثره ګروپو کې موږ تاسې عادت د ګروپو کې ګرځېږو په دې باندې هم هغه خلکو ډېر هغه کوم بیا هغه یو دغلته چې کوم سکیورټیان ول دوی به لکه هر وخت کې به دوی فالو کول نو هغه هلکان هم ماته دوی موږ فالو کوي ما ورته ویل تاسې د ګروپو کې ګرځئ دغه له وجې نه د افغانان موږ اکثره لکه ګروپ کې ګرځو په دغه باندې هم دغه لینک کې چې کوم داسې تاثر غوندې ده دا خلک چې دا ګروپو کې موږ ګرځو یا بې له وجې نه لکه چې ټیم یو هغه ګروپ کې مطلب یعنې 10-15 ډله ډله ګرځو داسې دی مطلب ډله لکه هغه دی دلته هغه ډله چې ګرځي لکه غلط تاثر ګرځوي دا په نورو ملکو کې هم ډېر دلته په هالند کې اتره وخت د زیرستان د ایرشان خپله د خرابکاران ډله ډله ګرځي که نه او هغه همداسې دي بیا څو وارې دغسې پولیسو دوی درولي ول لکه سرچ کړي ول هغه کتلي ول هلته د سی ټي وي ایس کې ما بیا پوښتنه ترې وکړم ما ورته ویلې نه دا داسې حساب دی ستاسې ګروپ کې ګرځي شاید د دې وجې نه تاسې درولي یې نو دغه سوالونه ول او سمه ده او دا د ډیلې مسله به ما خو صرف دغه اخرنۍ کومه رابطه چې ما د هیلن مکینټي سره کړې وه ایوب وروره ما دغه پکې اضافه کړې وه چې که فکر دې کړی تاسو ما تاسو سره په دې اړه خبرې هم لرلې او دا نه دا خلک چې نه مني زیرستان چې یعنې زیرستان راشي دلته نه مني بیا ورته وایي وروره ټیم اډل که نه دغه موضوع ما یاده کړې وه د ډیلې په اړه باندې مې دا زه بیا پر روان دغه کې انشاءالله ولس دې ته مې یو ځای ورکړو 4-5 موضوعاتو باندې به کار وکړو دا به ورسره شریکه کړو دغه د ژبې په اړه باندې ما تفصیلي خبرې لرلې د انټرنیشنل پروټیکشن افیس د یو ایگزیکټیو سره ما خبرې کولې په دې اړه باندې چې تاسې دا خو داسې دی چې مسؤلیت څوک نه اخلي که نه او دوی کمپنیانو سره دا خبره کړې ده او دوی کمپنیانو ته داسې هدایت ورکړی دی چې زما ژبه پکار ده یعنې پښتو مې پکار ده دی ورته نه دي ویلي چې دا پښتو باید د افغانستان نه که د پېښور ده که څنګه ده نو دغه ته زه خپل هم فکر سوچ کې یم چې څنګه یو طرحه یو دغه ور جوړ کړو چې ډپارټمنټ سره هم شریکه کړو او دغه کمپنیان چې کوم دي دوی سره هم شریکه کړو چې بیا موږ نو غلي نه کړي نو دي ته بیا بعض دوستانو مشورې مو واخلو ته کډوخیل صاحب هم دی موږ سره قدرمان استاد هم دی چې تاسو په دې اړه څه نظر ورکولی شئ چې څنګه وکولی شو ځکه دوی داسې ادعا کوي چې موږ خو ژبه راغواړو فرض که اوس وایي فارسي د ایران هم ده او زموږ هم د اکثریت دري یا فارسي وایي که نه او پښتو د پېښور کې هم پښتو ده کوزه پښتونخوا پاکستان کې او زموږ هم پښتو ده نو دوی بیا هغه پېښوري ترجمان ورته راوړي دا د دې اړه ما ډېر زیات یو څه دغه وکړي خپل هله ځله مې کړي دي معلومات مې ترلاسه کړي دي نو دوی ته خپل هغه دلایل په کار دي نو دې باندې به کار وکړو انشاءالله ولې مشترکاً یا په ګروپ کې یا دلته لنډو کې خبره کولی شو کني په ګروپ کې په بحث په وکړو چې څه نظریات دوستان لري و سمه ده کې تاسو بحث په دې باندې وکړئ او وګورئ چې موږ څه کولی ژوندی اوسې کور دی ودان بس همدغسې فعاله دې غواړو دغسې فعاله دې غواړو مرسته کوه او میټینګونو ته هم د خیره راځئ نور دوستانو خپل نظریات واورو کور مو ودان عزتمن شي
قدرمن کډو خیر څه مهرباني تاسې لاس جی کړی دی مهرباني ډیرو بخی چې ما د وخت لازم چې خو چون زلک مصروف یم او موضوع مې له ذهن نه وځي ما څو خبرو ته اشاره کوله یو خو رحمت ورور چې کوم معلومات ورکړ کوشش وکړي خپل افغانان دې ته تشویق کړي چې موږ مسلکي کارونه زده کو مسلکي کارونو کې رحمت الله ورور ویلې چې هغه سره څه کومک هم کېږي د پیسو یو څه تنخواه کېږي ډېر ښه کارونه دلته د نجارۍ دي برق ده مستریتوب ده او دې طریق نه موږ کولی شو چې د خپل افغانان خو کارونو ته ټیلا کو دغه باید موږ تاسې ډېر کار په دا ورور چې اوس خبرې وکړې ایوب پتا او پر رفیق کېږي ځکه د افغانانو اولنی کمیونیکیشن یا تاسو سره ارتباط کې زیات کېږي چې کله راځي ډېر دغه افغانان باید موږ تاسو تشویق کړو چې دغه مسلکي کارونو ته ووځي دا د یوه خبر دویمه خبر باید صحیح ده د جمهوریت په وخت کې ما دا مشوره ورکوله خو اوس زیاتې دا مشورې نه هم وخته تېره شوه خبره چې موږ باید څه خیر وسو کولی خپل افغاني محصولات سپورټ کړو مثلا پاکستان هم تر ټوله دنیا په انتظار ناست دي خو د قندار انار ته څوک په انتظار نه ناست څنګه وسو کولی دا د دې وخت باس نه ده دا د جمهوریت د وخت باس وو اته موږ ډېر کارونه کړي وو چې میوې هم راورسولې انار هم راورسول ډېر کارونه مو کړه دې نظر نه به تېر سم او دویمه بله ډېره ښه خبر که موږ تاسې دا وسو کولی دا به د موږ تاسې په اتفاق اتحاد او اته د ورځې سرخط بسو موږ د خبرونو په حساب که موږ وسو کولی دا کوم څومره افغانان چې موږ راځي او هغوی بې ځایه ځایونه نه لري په دې خو موږ تاسو ټول ښه پوهېږو چې موږ تاسو څومره مشکلات لرو او څومره د یو ښه ژوند په لټه کې یو که موږ د افغانانو ته د جسټس ډپارټمنټ اف جسټس یا تاسو پوهېږئ چاره مرجع په مشورې سره هغو ته پرایویټ اډرسونه پیدا کړو صرف چې هغو هغه خطونه او شیان هلته ځي نور ټول چې څوک ملګري کارونه لري او د شپې ځایونه لري یا نورو ملګرو ته ځایونه ته پیدا کړي ټول باید په کارونو ولګوو هم باید د شپې ځای صحیح هم به کارونه پیدا کړي دا نظر مې درلوده او دا کار امکان لري مثلا که 100 په 100 کې امکان نه لري کم از کم 50% خو امکان لري دا 50% کسانو ته موږ تاسو دا کارونه کولی شو مننه عزتمن چې قدرمن کډوخیل صاحب ستاسې مشورې او لارښوونې به انشاءالله العزیز هرومرو افغانان اوري نوي افغانان او کار به کوي او کوم پخواني افغانان چې دي پخوا څخه هلته هلته هېواد کې اوسېږي موږ به همیش همکاري کوو او دا نه یوازې چې دغه کوم ژباړونکي چې دي دا به منډه تله کوي ټول موږ تاسو بس په ګډه دا مسؤلیت دی او خپلو افغانانو ته به ځکه چې یو هېواد ته که هغه اوله ډله افغانان راځي نو پخوا خو هغې نه مخکې څوک نه وو نو اوس موږ او تاسو یو او الله تعالی دې موږ او تاسو ته دغه قوت او جرأت راکړي تر څو وکولی شو خپلو نوي افغانانو ته یو څه وکړو مننه ژوندی اوسې دغه یو ورور لاس جګ کړی دی آیفون 13 پرو وروره خپل مایک لاس که مهرباني پوښتنه وکړه پوښتنه مو وبښئ نوم مو نه ده لیکلی نو ځکه مې آیفون 13 پرو ماکس ویلي سلامونه احترامات بخښنې سره طارق صاحب په دویم ځل چې کله راغلم نو نوم مې ونه شو لیکلی بیا هم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله شوم زه خو خپله نوی راغلی ایرلنډ ته تقریبا 4 میاشتې ایرلنډ ځان معرفي کړي دغه دوستانو ته خوشحاله به شي زما خو وپېژندلې خو دا دوستان به معرفي به شي دوستانو ته راغلي نیازی دی او د لغمان ولایت یم او له تېرو 4 میاشتو چې دی په ایرلنډ کې یم 2 میاشتې مې چې دی په السیسکن کې تېرې کړي ولې فعلا چې دی په کاسلباد کې اوسېږم دلته له موږ سره یو 4-5 افغانان نور هم دي او د نورو هېوادونو خلک هم راسره دي خبرې مې واورېدې ډېر معلومات راکړل همداسې به دا به زه له نورو دوستانو سره هم شریکم له دې سره چې دی ایوب محمد ایوب ورور یوه خبره وکړه د ترجمانۍ په اړه او زه خپله چې کله په السیسکن کې وم 6 کاله هم ما د ژباړونکي په حیثیت باندې کار کړی په مختلفو اروپایي هېوادونو کې او دا ډېره یوه اړینه موضوع ده او دا زموږ د ترجمان په حیثیت دا ستا حق وي تر څو ته ستا مقابل کس کې چې څوک ناست دی هغه ته وپېژنې چې دا آیا زما له هېواده دی او که نه ځکه دا په آینده کې چې دی ډېر مشکلات زیږي او ته کولی شي یو کلچر میډیټر هم اوسې له ترجمان سره سره ته حق لري چې کلچر میډیټر اوسې کلتوري منځګړیتوب هم وکړي او د هغه په شناخت کې په همغه شته ریاست کې چې دی د هغوی سره کومک وکړي دا ستا په هر حالت کې چې دی ته کولی شي چې د انټرویو نه مخکې یا وروسته له خپل همکارانو سره خبرې وکړي اجازه ترې واخلي که تا خپل شک و شبهات پروفیشنلي لحاظ دا ستا حق دی چې اخیستلی شي دغه مشکلات چې دي ما په خپله څو پیره ما سره مخ شوي دي هلک راغلی دی ژباړون یعنی کیسونه یې ورته ډېر ګډوډ کړي وو تقریبا په دې نږدې وخت کې د ننګرهار ولایت 2-3 هلکان ول همدغه موضوع وه چې طارق صاحب پرې خبرې وکړې د کوزي پښتونخوا او د بره پښتونخوا په پښتو کې د ځمکې او اسمان فرق دی
خصوصا هغه هلکان چې بیا هیڅ کله چې دی په پاکستان کې وخت نه دی تېر کړی، پاکستان نه دی لیدلی، د هغوی په پښتو باندې هغوی هیڅ کله نه پوهېږي. دا موضوع چې دا باید د ریاست مهاجرین سره مطرح شي چې پښتو ژباړونکي خو دلته راغواړئ، خو پښتو چې دا یو دلیل، یو لیټر، یو هر څه که تاسو کولی شئ یو فارمل لیټر ورته ولیکئ چې په دې پښتو کې، او تاسو هغې کې چې دی یعنې مهمه نقطې ورته په ګوته کولی شئ چې په دې پښتو او په دې پښتو کې دومره لوی فرق دی، او دا چې دی په انټرویو کې ډیر لوی مشکل زیږي. کولی شي که چېرته مثال تاسو مثال غواړئ، زه کولی شم د هغه هلک چیز تاسو در ولېږم، هغه نقطې وګورئ چې اول کې څه ویلي، وروسته یې څه ویلي. فقط دا د ژبې مشکل و چې د ښکتې پښتونخوا یو رقم ژبه ده او د پورته پښتونخوا ژبه بل رقم ده. نو دا ډیر یو اساسي مشکل دی. او بل دا زما افغان په حیثیت باندې هم په کوم هیواد کې چې اوسېږم د هغه هم را باندې حق دی، او له کومه هیواده چې یم د هغه هم را باندې حق دی چې مقابل لوري کس چې ماته ناست دی چې دا وپېژنم چې دا کومه دا چې زه د پلانکي هیواد یم چې دا د پلانکي هیواد دی که نه. نو دا ډیره مهمه موضوع ده، دا باید مطرح شي. ژوندی اوسي، عزتمن شي نیازی صاحب. نو دا به په دې خو مونږ تېر ځل هم څو ویډیوګانې هم جوړې کړې وي او تېر مجلس کې هم رایاده کړې وه. بیا محمد ایوب ورور چې په ټوسلا کې زیاتره وخت ژباړونکي په حیث کار کوي، هغه هم متوجه شوی او چکري صاحب په دې اړه باندې د ټولو نه زیات جدي دی. او زه خو ورته سم هغه د طلاق غوندې ناست یم، نو کوم دوستان چې نومونه پیدا کړي وو هغه یې تر موږ را رسولي او مونږ کوو تر دې دمه ټول د ډپارټمنټ سره شریک کړي، ډپارټمنټ سره په دې اړه غږېدلي یو. خو دغه الټرنیټیوز باندې به انشاءالله العزیز په ګروپ کې مفصلا تاسو هم یو څه لیکل وکئ تر څو زموږ پریس کمیټه چې دا پې کار وکړي او یو هر اړخیز یو دغه جوړ کړو، کورسپانډنس زموږ له طرفه د کونسل له طرفه جوړ کړو او هیل مکنتي سره به مستقیم انشاءالله العزیز شریک کما. او ستاسې همکاري هم اړینه ده. دا چې تاسو فعلا په میو کې قرار لرئ نو وروسته به خیر غیر رسمي په دې اړه خبرې وکړو. هلته زموږ د اکثریتو کاونټیانو زموږ استازي شته دی، خو د میو څخه فکر کومه نور دوستان که همکاري راسره وکړي، زه چې په لیست کې ګورم څوک نشته دی، نو انشاءالله العظیم تاسو غږی او کوم مشکلات چې کوم نظریات چې موږ به ډېر زیات خوشحاله شو تاسو سره موږ سره برخه واخلئ او خپله یو لنډه بایو هم راولېږئ او نو کارونه به انشاءالله په مفصل او په مشترکه طرح مخ ته وړو. مننه عزتمن شئ، خوشحاله شو راځئ صاحب. طارق صاحب ډیره زیات په بخښنې سره وخت م نور نه اخلم. دویمه موضوع چې دا په ډله ییز توګه هلکان ګرځي دلته د لباس مسله ده. اکثره چې افغانان له افغانستانه مستقیما راشي نور اروپایي هیوادونو کې دلته چې دی کلتور او ژوند او لایف سټایل دا ټول فرق کوي. نو دا زموږ او تاسو فرض جوړېږي په یونان کې چې دی موږ داسې یو وړکۍ ټولنه غوندې لرله که نه، نو هلته چې دی نوي خلک به چې راتلل، خصوصا هغه ځوانان چې له 18 عمر کم وي که نه، نو هغوی ته به چې دی په هفته کې یا میاشت کې کنه دغه یو پریزنټیشن تیارېده. پریزنټیشن په دې توګه و چې هغه غټ کلتوري هغه چې دي نقطې چې دي د دوی باید چې دلته طرز زندگی څنګه دی، هلته طرز زندگی څنګه ده. نو دې کې چې دی هغه نقطې چې د اساسي نقطې راټولېدلې د یو کلتور او د بل کلتور بیا سره مقایسه کېدلې، او داسې هغه څه هم ول چې یعنې څرنګوالی سره لري، یووالی لري. نو که چېرته داسې یو څه یي زه هم تیار یم په دې موضوع کې، ځکه دا ډیره مهمه ده چې ته یو نوي هیواد ته راځي، هلته چې دی ته خپل یو کنټري خپل هیواد څه رقم ریپرزینټ کوي. هلته ته دا زموږ د ځوانانو غلطي هم نه ده، اکثره نه پوهېږي چې په یو نوي ټولنه کې یا نوي هیواد کې څه رقم برخورد وکړي. که چېرته هغه پوه شي، زه په دې باوري یم هغه هېڅ کله چې دی داسې نه کوي. نو که چېرته داسې یو پلاټفارم هغوی لپاره وي چې هغوی تر څو معلومات ترلاسه کړي، هغه د یو پوسټر په شکل هم پښتو ژبې ته ژباړونکي شته دي، نو هم دا ډیره ښه ده. هرومرو په کار کوو انشاءالله. هرومرو ژوندی اوسئ، ستاسې نظریات او پیشنهادات قابل قدر دي او یو ځای به خیر سره دغه د نوي افغانانو کارونو ته رسېږي کوو او منډې تړلې به وو. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. چکري صاحب تاسې لاس چې کړی څه ویل لرئ مهرباني؟ رفیع الله چکري صاحب مایک مو بند دی فکر کوم. چکري صاحب څه شولی؟ زه به د کامره بنده کړم ځکه چې بیخي غلط پوزیشن کې دی، صحیح نه راځي. مهرباني. زه ما فقط تاسو کې غوښته د مونږ ورور چې مخکې یادونه وکړه د بعضې نورو کسانو چې نورو ملکونو نه راځي دلته د افغانانو په حیث باندې چې دی په هغه باندې په توګه باندې کیسونه ورکړي. اگر چې دا سوال ځواب شوی تکراري دی، خو بیا هم یو دوه نقطو ته زه غواړم اشاره وکړم.
دا مسله چې د کېدای شي ډېر نورو دوستانو چې د مخکې هغه کړي چې دغه موضوع ده او خلک راځي دلته د افغانانو د نوم نه استفاده کوي او دلته ځان د کیسونه اچوي. البته زه باید په دې کې ووایم چې ما په خپل ګوتو باندې په خپل لاس باندې متعدد کسان چې زه نه غواړم چې نمبر یې ووایم، ما ته یې ښه تعداد معلوم دی چې څونه تعداد کسان ما ایستي دي، فورم مې ایستی، حتی چې کس نو فورم مې ایستی او چې کس چې هملته و او حاضر کس هېڅ امکان نه لري چې موږ نه خطا سي چې هغه ژبه کې بدلوالی او موږ یې ونه پېژنو. نو هلته چې دی معرفي کړي دي او دوی د پروسیجر په باره کې زه لږ ورته غواړم چې ووایم چې بیا پس دوی پروسیجر څه شی دی. دوی پروسیجر داسې دی چې دوی کیسونه چې دي دا هایلایټ کېږي، دا کوم کسان چې د نورو ملکونو او د بل ملک کیس وکړي او دوی چې داسې د شک په دایره کې مطلع چې راشي، یو خو هغه یقیني خبرې یو چې د شک په دایره کې چې شک په دایره کې راشي د دوی کیسونه هایلایټ کېږي، دا یو طرفه کېږي. دا چې کله یو طرفه شو اول خو دوی ځوابونه چې دی دا ځنډېږي او دویم دا چې کله دوی ته ځواب هم راځي، ځواب په دې شکل باندې راځي چې اول به دوی ته یو انټرویو راځي چې هغه دی د ژبې انټرویو او هغه د ژبې انټرویو چې دی مونږ دلته ډیپارټمنټ آف جسټس چې دی کسان سره چې ارتباط نیسي، فکر کوم زما په نظر باندې په هالند کې دی که په کوم ملک کې دی، په یو اروپایي ملک کې دی، هغه سره دوی تماس نیسي، بیا هغه کس چې دی دغه کسانو نه د ژبې انټرویو اخلي چې هغه کې ډېر زیات کلتوري او دا سوالونه دي چې البته تاسو افغانان پوهېږو. نو هغه پروسیجر نه وتل چې دی هغه مشکله خبره ده چې څوک افغانۍ نه او ځان په هغه پروسیجر نه وباسي، اکسنټ هم صحیح کړي، لهجه هم صحیح کړي، سوالونه هم صحیح کړي، نو انشاءالله چې څه ورته د هغه مخنیوی کېږي. اختصار دی مونږ اوس کوشش هم په دې ده چې یو منظم سیستم رامنځته کړو یا ډیپارټمنټ آف جسټس یا آی پی او سره داسې یو طریقه باندې وغږېږو چې دغسې کیسونه چې راځي دې سره چې دی سیستماتیک ډول باندې مونږ څنګه برخورد وکړو چې په آینده کې که دغه مونږ کسان چې یو یا نه یو دا دې شي چې دی هغه مخنیوی وشي. دا یو موضوع. او بل مخکې د ټینیجرو د زیرستانو د کیسونو د ځنډېدو خبره تاسو وکړه. نو زه باید دا ووایم چې اول سر نه ما ویلي دي خپل ټول افغانانو ته چې ګورئ که زیرستان نه یاستئ دغه کار مه کوئ. دا یو موضوع. او دویمه موضوع دا چې دا په دې ملک کې په آیرلند کې دا واضح ده چې کله ته زیرستان شوې کوم قوانین چې دوی لري کوم دفاتر ته ستا راجع کړي د هغه په حساب د هغه په اصولو باندې چې دی ته نشي کولی چې هغه ستا کیس چې دی لکه نورمل په څنګه چې د نورو کیسونو مخې ته ځي هغه ستا کیس هم مخې ته لاړ شي. نو همدې لپاره د هغوی کیسونه ځنډېږي، د هغوی کیسونه کې وخت راځي، هغوی تر 14 کلن نه شي، بعضې 14 کلن نه شي، هغوی چې دی انټرویو نه کېږي. نو دا موضوعات دي. نو ما اصل کې دې موضوع یادونه دې لپاره ده کوم افغانان چې په لاره کې دي او غواړي چې آیرلند ته راشي نو چې دلته رسیږي ما وطندارانو زما عزیزانو که تاسو دا ویډیو وینئ اورئ نو لطفا دا یو احسان په ځان باندې وکړئ چې داسې یو ظلم ځان سره مه کوئ چې تاسو په کوم عمر کې چې نه یاستئ هغه عمر ورکړئ ځکه چې نتیجه به یې دغسې چې تاسو کارونه به ځنډېږي. سلامت سئ کور ودان. که کوم بل نظریات شي مننه ژوندی اوسئ چکري صاحب. ایوب صاحب تاسو یاستئ؟ فکر کوم استاد خو نشته دی، استاد خو ولاړ، استاد سوال لرل. مهرباني ایوب صاحب تاسو خپل خبرې پلان دغه 9 منټه دي دوستانو ته بیا غواړئ چې بیا میټینګ شروع کړو، بیا به شروع کړو. مهرباني ایوب صاحب مهرباني. د هغه خبره یې وکړه د ترجماني یا د پیژنګلنې دا کوم کس یې دلته په آیرلند کې یا موږ یې پیژنګلنه یې هغوی کوو
نو ښه به دا نه وي چې دلته څوک کوم خپلوان یا ریلیټیوز چې دوی وي او د هغو نه مخکې لکه مونږ پوه کړي په دې باندې چې مونږ یا دا کس یا دا څوک ته ولې نه غواړم چې خپل هېوادوالو چاته مشکلات جوړ کړو آی کور دی ودان بالکل نو دغه به ډېر اسانه او هغه طریقې دي مونږ لپاره ولې نیک وکړو که نه چې کېدای شي مونږ یو څه ورته ووایو هغه دلته بیا وروسته یې وپېژنو چې و دا مونږ خپل افغان دی یا نه ده او بل د کوم بعضې کسان چې مونږ پوه شو چې یا مونږ په خپل شک کې واچو یا مونږ ورته وایو چې دا دې کسانو مونږ شک ده هغه مونږ کولی شو چې خپل ګروپ کې یا پرسنلي کوم یو کس سره ډسکس وشي ودرې دا هلک ده یا نه د هغه کومک ورسره کوی شي که نه چې کوی یا فرض مثال تاسې نه پوښتنه وکړي یا دغسې یو بل کوم یو افغان ته ووایي چې دا کس ته پېژني یا نه پېژني په دغه باندې مونږ سره هغه کوی شو لکه کومک ورسره کوی شو دا خو دومره غټ هغه نه ده بالکل او دا ایوب صاحب ما خپل شخصا په دغه دوستانو غږ هم کړی بار بار په دې ګروپ کې مې ویلي دي او په فردي ډول مې هم کم دوستان چې لږ ډېر دوستان پېژني غږ مې کړی دی چې ګورئ یو خبره دغه کوي چې که چېرته مو خپل خپلوان راځي که عمر یې کم وي که زیات وي بس ډېر خو څه نه غواړي خو یو میسج یا محمد ایوب ته وکړه یا رفیع الله چکري ته وکړه یا مصطفی ته وکړه چې ورور دغه خپلوان مې درغی بیا به که هغه اکسنټ کې هم لهجه کې هم لږ ډېر فرق وي نو موږ پوهېږو چې سړی خو ویریفایډ دی او څو پوښتنې دې وکړو فکر دې ورسېده خو دې کې موږ اوس نه غېړي کوو دغه یو فکر کوم یوه لاره چاره کېږي خو چاکري صاحب داسې یو اشاره وکړله وایي کوم دوستان چې یعنې کوم خلک چې د افغانانو د نوم نه سوء استفاده کوي بیا دوی خپل هم پخوا هم داسې ډېر شوي دي که نه بیا دوی سویډن کې څو تنه لري او هغه بیا ته انټرویو اخلي بیا د خپلې منطقې فرض کوي سړی وایي چې زه ننګرهار یم او زه د بیسود ولسوالۍ یم د بیسودو کې چې کوم الفاظ دي لغاتونه دي هغه ته یې پوښتنې کوي په هغې کې هرومرو بیا دا زموږ ستاسو د کې بل دي یا د ایران کوم فارسي ژبه چې راځي هغه بیا نشي کولی چې هغه ځواب کړي نو بند پاتې پکې راځي نو دا به د ګروپ د لارې بیا ډېر اوږدېږي د ګروپ د لارې به خپل پیشنهادات مطرح کړو دوستانو آیفون 13 صاحب نیازی صاحب مهرباني لاس مجھے کړی دی او بیا به استاد ته راشو نو دا پروګرام به بیا سره راټول کړو 15 دقیقو کې راټولو دا پروګرام دوستانو غیر دغه بیا خبرې وکړو غیر رسمي خیر دی مهرباني ځکه نوی راغلی ما دلته ډېری ملګري چې دي با تجربه دي زه فعلا په کاسلبار کې یم کار اجازه نه لرم 2 میاشتې بعد کار اجازه لرم فقط یو شي کې چې تجربه لرم هغه ترجمانی ده چې کیریر پکې لرم نور داسې مسلک نه لرم نو زما لپاره که چېرته زه وغواړم دلته مثال ایجوکیشن فردر ایجوکیشن شروع کوم څه باید انتخاب ښه انتخاب څه دی او یا هیره دې نه وي چې زه د کور مسؤلیت هم لرم یعنی باید کار هم وکړم آمدن باید هم ولرم نو که هر څوک مهرباني وکړي دغه زما سوال دی نو تاسې نیازی صاحب زده کړې وطن کې څومره کړي دي تقریبا خپلې زده کړې څومره دي تر 12مه کړي دي بس نو بیا بهتره ده چې تاسو فردر ایجوکیشن کې لیول 5 کې او زه چې څومره تاسو تعقیبوم انګریزي مو ښه ده لکه څنګه مو ویل چې ژباړونکي په حیث مو کار هم کړی دی نو بیا لیول 5 کې داخله واخلئ په هر فردر ایجوکیشن کې چې تاسو خواوشا چې او که نه وایي چې ځکه اوس دغه اکاډمیک ایر علمي کال تاسو نه لکه هغه شروع والی تېر شو نو منځ کې باید تاسو درخواست ورکوئ یعنې تاسو روان کال په جنوري کې بعضې کلاسونه شروع کېږي که نه نو چې کله مو درخواست ورکړه روان کال هر فردر ایجوکیشن کې ډبلن ته چېرته راموف شوی خو دلته په فردر ایجوکیشن کې داخله واخلئ کنې هملته further education level 5 چې تاسو کله ویو هغې نه وروسته بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل د مارکس according to your results بیا ته کولی شئ لکه کانکور غوندې خپل د زړه کومه رشته چې ده هغه به سره بیا زه مرسته وکړم بیا تاسو ما سره شخصي رابطه سره وکړم زه به ستاسو هغه دغه جاج واخلم چې په څه کې خاص دی زه خو یم چېرته ژورنالیزم وي خو راځه وروسته بیا وګورو قدرمن استاذ وبخئ چې تاسو ته مو په لومړي سر کې وخت درنه که تاسو خپل استاد زما غږ اورئ استاد محمد میاخیل قدرمن استاذ نو تاسو د تیر میټینګ نه راهیسې خپل کارونه پر مخ وړئ موږ متعاقبه و لیکنې کوئ بعضې ویب سایټونو کې بعضې ځایونو کې مو لیکنې خپرېږي مهرباني یو څه نوي که تاسې دغه د لمیشت افغانانو دپاره لرئ نو مهرباني تاسو ما ستاسو په خدمت کې دی دغه 3 دقیقو کې دا میټینګ بندېږي نو کوشش به وکړو د هغې نه مخکې به یې رابند هم کړو بیا مهرباني تاسو خپل خبر او یا تاسو بس دا پروګرام تاسو اخر ته ورسوئ خبرې ډېرې مهرباني سمه ده طارق صاحب کور ودان تاسو د لیکنو یادونه وکړه زه خو له تېرو لاس یا 11 کلونو راهیسې زه د ویب سایټو ته لیکنې او ژباړې کومه په بېلابېلو ویب سایټو کې د ما لیکنې او ژباړې خپرې شوي دي کېدای شي دوستانو سره آشنایي ولري دا ویب سایټونه ولې د مشهور ویب سایټونه دي یو روحي ده بلتان ده لومړیتوب ده افغان ټپ ده
افغان ټیپس په بلجیم کې څه پر مخ بیایي چارې انجینر صاحب بشیر احمد بشیر پر مخ بیایي او د روحي مشر ډاکټر نیک محمد ویال ده او ډاکټر خوشحال روحي سره پر مخ بیایي او د تانو اسمت ساروان د اسمت ساروان به تاسې نوم سره آشنا یاستئ د ازادي راډیو ویان ده هغه کې اوس زه همکاري ورسره نه لرم همداسې بېلابېل ویب سایټونه دي لکه انعکاس ده او پسې دغو سره زه همکاري لرم اوس یوازې زه روحي سره همکاري لرم د ورځې یوه یا دوه ژباړه ورکومه په دې وروستیو کې له همدې سره همکاري لرم او د ښه لیکوال او ژباړن په توګه نو دغه تېرو ورځو کې ماته یو سرټیفیکټ هم راکړه یو ستاینلیک یې راکړه چې وایي موږ د تا کارونه ستایو د یوه غوره لیکوال او ژباړن په صفت او د دې ترڅنګ دغه د آیلند میشتو افغانانو لپاره خو زه په جریان کې هغه د طارق صاحب تاسې هم په جریان کې یاستئ چې تېر میټینګ کې هم د دې په اړه یادونه وکړه زه دا پروګرام څارم نو انجینر بشیر سره ما اړیکه ونیوله بیا د هغه له لارې انجینر ډاکټر صاحب یحیی وردک سره آشنا سوم چې په جرمني کې میشت ده او د افغاني ټولنې مشر ده نو دوی بیا موږ ته وویل چې موږ دغه د اروپایي میشته یا اروپایي شموله هیوادونو چې څوک افغانان په دې کې دي دوی ته یو پروګرام په لار اچولی چې دوی ته په د خپله ژبه کې کتابونه وړاندې کړو د بیلګې په توګه کوم ماشومان چې دلته پیدا کیږي نو هغه د همغه هیواد له ژبې سره آشنایي لري که څوک دري ژبه ده که پښتون ده هغه تر ډیره د ماشومان له د خپلې ژبې سره آشنایي نه لري نو د دغه لپاره وایي موږ یو پروګرام په لار اچوو چې دغه پښتانه یا دري ژبې نو په ځانګړې توګه پښتانه چې د خپله پښتو هیره نه کړي دغه ته یو پروګرام جوړو لکه څنګه چې د انګلیسي زده کړه ورکول کېږي د انګلیسي ژبې لپاره چې د نوې ژبه زده کړي دغه رقم یو پروګرام کتابونه لیکچرونه به موږ ورته جوړوو او په آنلاین بڼه به یې ورته وړاندې کوو بله په د تېره ورځ کې خو هغه ما یادونه وکړه بیا دوی سره ما اړیکه ونیوله د موږ ټولنه متاسفانه نه وه راجستر په د اروپایي اتحادیه کې بیا دوی راته وویل یو لینک یې ماته راواستاوه چې په دغه کې ایراسموس په نامه یوه اداره ده د ایراسموس سره وای باید تاسې راجستر سئ د دغه لینک هم راسه بیا یو دوه فورمې راواستولې چې دغه فورمې تاسې خانهپوري کړئ او تاسې به موږ سره رسما ثبت سئ او دغه چارې به موږ او تاسې په ګډه پر مخ بیایو نو دغه فورمې راستولې دي نو دغه به بیا له خیره سره طارق صاحب زه به تاسې ته د واټساپ له لارې درواستم په ګډه به له خیره سره همداسې پر مخ ځو بیخي سمه ده ژوندی اوسې قدرمن استاد الله تعالی دې همیش راته لره او ډېر خوښ یو خوشحاله یو چې په آیرلینډ هېواد کې ستاسو غوندې قدرمن علمي قدرونه موږ لرو تر څو وکولی شو چې موږ ترې مستفید شو څه زده کړو او انشاءالله ولزي په مشترکه به دغه کارونه سرته رسوو